په نهر 15 پستې وخورئ یعنې پسته وخورئ بیا تاسو په خپله کمال وګورئ چې ستاسو جنسي قوت کوم ځای ته رسېږي. خو سلامونه او احترامات مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د جهاد جامې وبدن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې تفاهم وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګومړي نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. که غواړئ چې جنسي قوت مو ختم شي او هغه هم زر تر زره ختم شي نو کولی شئ پسته استعمال کړئ. که څه هم پسته ډېره قیمته ده، اوس په دې وخت کې ډېره قیمته شوې ده، خو باید کوم خلک چې جنسي قوت کمزوری وي یا هم په یوه دقیقه کې که یا د یوې دقیقې نه مخکې یا وروسته خلاصېږي، یعنې هغه خلک چې په یوه دقیقه کې خلاصېږي نو دا دې په ځان پوه شي چې دی د جنسي مشکلاتو سره مخ دی، یعنې جنسي مشکلات لري. کوم خلک چې د یوې دقیقې نه مخکې یا وروسته یعنې یوې دقیقې نه وروسته خلاصېږي، یعنې په 2 دقیقو یا 3 دقیقو کې خلاصېږي، نو دی دې دومره پوه شي چې دی په جنسي کمزورتیا تازه روږدی شوی، یعنې جنسي کمزورتیا یې تازه روانه شوې ده، نو باید سمدستي خپل علاج وکړي. کوم خلک چې دغه کارونه کوي یعنې که غواړي چې جنسي قوت یې زیات شي نو باید دغه څو طریقې یا دا څو کارونه دې پرېږدي، یعنې ناوړه کارونه، ناوړه تصویرونه، ناوړه ویبسایټونه، دغه ټولو کارونو ته شا واړوئ او پرېږدئ. یعنې که تاسو داسې کوئ چې نن یې توبه وباسئ سبا بېرته پرې واوړئ یا بل سبا بیا هم دغه کار وکړئ نو بیا داسې نه کېږي. د دې علاج نه د ډاکټرانو سره شته، نه د ارواپوهانو سره او نه د حکیمانو سره. نو باید تاسو ته وایم چې تاسو کوم کار یا کوم واده کوئ یا کوم هوډ کوئ نو باید هغه سرته ورسوئ. غواړئ چې تاسو اوس زه تاسو ته د هغه ویډیو په مطلب زه راښیم چې تاسو ته کومه ما جوړه کړې او نن تاسو تیاره کړې. تاسو کولی شئ چې پسته استعمال کړئ او د 3 هفتو په تېرېدلو سره خپل جنسي قوت زیات کړئ. یعنې هر څه چې تاسو کله د خوبه راپاڅېدئ په سهار کې 10 دانې پسته نهارې وخورئ، تاسو انشاءالله ستاسو د معدې تکلیف به هم ختم شي، ذهني تکلیف به هم ختم شي او جنسي قوت به مو هم زیات شي. دا طریقه اوس په یو نوي ویبسایټ کې راغلی وه او نوې ما تاسو ته وویل. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه تاسو غلط مطلب ونه اخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.